أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्वेम सिपारा 243 नंबर आयात। दे आयातुन मुबारकों के अल्लाह पाक यो अजीब अंदाज बांधे द जिहाद तरगीब वर्कई कि मुसलमान बद खपल माल और जान कुर्बानी संग वर्कई। दे के यो तारीखी अहम वाक़या जिक्र कीगी और दागे न दा खबरा वाज़ेह कीगी कि मर्ग और जुन द अल्लाह इख्तियार के दे जिहाद लकलार शे नो दा तक द मर्ग सबब नरे द बुज़दिले द वजना द मर्ग न रुस्तो केदल पदे बच केदल निश्ता। बनी इसराइलों के यो डलवा पागवी बाने यो वबाई मरज रागल्यो दा अगे मरज दलासा द्वी उतख्तेदल द दो गुरुन पमंस की यो मैदानो आगे मैदान ता लाड़ल और द खपल कोर कलियो इलाके न उतख्तेदल वेदल ता मरज दे मड़ बशू। अल्लाह पाक दग खल्को ता और नूर कौमुन ता दा हकीकत वाज़ेह कई कि द मर्ग न तेख्ता निकीगी द द्वी कम मैदान तलाड़ल द दो गुरुनो मंस क्यों न यो तरफ तम फरिश्ता उदरे दला और बल तरफ तम फरिश्ता उदरे दला द मैदान यो सर और बल सर और यो चगे उवाला और द आगे चगे सरा दा टोल कसान पयोजल बा निमड़शु यो कस हम जम दे पाते नशु। दा खलक तकरीबन 10 ज़र कसानु उस दे 10 ज़र कसानु द पार गोर कफन इंतजाम आसान कार नो न द बहर द इलाको खलक अगुई च दा मड़ी उली दल ये दा 10 ज़र कसान दी इंतजाम ग्रान दे न यो देवाले ते न चापे रखो पसे प्रे खोदल रोज शपे तेरे दे दे बदनुन ना गुखे खौरे शुए तश अड़ू के पाती शू। दगा ज़माना के
حزقیل علیہ السلام په دې علاقه خدای پاک راوسته چې دا مړي ولیدل دا زاړه رواسته اډوکي ولیدل نو د دې حقیقت او واقعه ورته الله پاک د وحی په ذریعه باندې بیان کړله حزقیل علیہ السلام دعا وکړه وی یا الله دا خلق بیا جمدی کا دعا قبول شولا او حکم ورته وشو چې دې زړو اډوکو ته یو آواز وکړه نو حزقیل علیہ السلام دے زڑو اڈوکو تا آواز کوئی یا ایتها العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی اے زڑو رستو اڈوکو اللہ در تا حکم کئی چرا جمشے دا خوارو اڈوکی زمنګ ذهن خداوی چې دا مړه اډوکی دي دا اورېدل نه کوي خو چې الله یې ورته اوري نو دې زړو رستو اډوکو آواز واورېدل او د اورېدو نه پس راغونډ شو یو ځای شو خواره واره اډوکي یو ځای شو خپل خپل ځای ته چې اډوکي راورسېدل نو الله پاک حزقیل علیہ السلام ته فرمایي وی دویم آواز ولا ورکا حزقیل علیہ السلام وتی ایتها العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا اے اڈوکو اللہ در تا حکم کئی چتا سو خپل غوخ واغندے خپل پلے پٹیو سرمن واغندے وی دے وینا سرا هر ډانچه د اډوکو پاغې باندې غوښه راله او د پاسه پې سرمنم راله او بدنونه برابر برابر جوړ شو دې نه پس الله پاک ورته فرمایي د دې مړو بدنونو روح ته آواز وکړه نو حزقیل علیہ السلام بیا آواز کوي ایتها الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع كل روح الى الجسد الذي كانت تعمره اے روحنو اللہ در تا حکم در کئی چی خپلو خپلو بدنونو تراشه اغا بدنونو چی پر روح باند آبادو وی هر یو بدن تا روح ورننوتو او هر یو انسان جمدی شو او دیر حیرانتیا سر یو خوابل خوی اکتل او در طولو پجب باند دا آواز آغ سبحانکا لا الہ الا انتا پاکی دا تعالی لا الہ نشتد لائق دا عبادت الا انتا مگر تی طول جمدی شو نو کله مرگ نه تیخته کې او په دې بچاوي راځي نو دا 10,000 کسان د مرگ نه تښتېدلي بچ شو نه بچ نشو نو که د بیمارۍ نه تښتې که د مرضونو نه تښتې که د مرگ نه تښتې که د جهاد نه تښتې وخت مقرر دی د خپل وخت نه مخکې رستو کېدی نشي نو دا خلق اللہ پاک دوبارہ جمدی کرل ترغیب دے پدے کے چی دا جہاد نہ یرے گا ما پخپل وقت باندے بمرے نو پا جہاد کے تلو باندے تالا مرگ نرازی چی مقرر نی نو مر بنشی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا یو جہاد کے یو کافر سر مخامخ شو او اغی کافر سر پرزول چی اکڑلی اور اخلاصی کو نو دغی کافر دا سر یو گولے وا دا زہر گولے اغیرو استو خلیت اچولا خالد ابن ولید والالاس مضبوط انیو ویدا سکے وی من چی دا خپل کور کلیو علاقینا راتلو
نو منگ وی چې د کافر د لاس د مسلمان د لاس مرگ نه قبلو منگ د مسلمان د لاس مرگ نه قبلو نو دا زهر قاتل منگ ځان سره روڑی دی چې کله منگ باندې مسلمان غالب شي نو منگ با د زهر گولے خلی تواچو نو که مسلمان گزار کئی نو داغه د گزار نه مخکې به منگ مړیو نو زمنگ په مړ بدن دی گزارو کی مسلمان دا فخر نه کوي چې دا ما وجلی دی نو دا گولے منگ د خپل ځان د مرگ د پاره راوړی دا وی خالد ابن ولید وته چې گولے وجل نه کوي زهر وجل نه کوي وی هغه وته چې دا خو ته وی چې وجل نه کوي دا تخلی تواچو چې پته درته ولګي چې وجل کوي او که نه کوي وی خالد ابن ولید د کافر د لاسه د زهر گولې واغشتا او بسم الله الرحمن الرحیم او د زهر گولې خلی تواچولا هغه کافر وته حیران وکتل چې دا گولې خو چې موږ خلی تواچو حلق ته رسېدلي نه چې موږ مړیو او دې صاحب خلی ته گولې واچول او تیرې کړله او دا په غټو غټو راته ګوري او خبرې را سره کوي دې نه مري نو خالد ابن ولید ورته وی او دې لیدل وجل او جمدي کول دا د الله اختیار کې دي د بل چا اختیار کې نه دي دا زهر ما وجلی نشي تر څو چې د الله حکم نه وي وی د خالد ابن ولید په بدن کې مړه تبه وه وی دا د زهر گولې چې اوخوړه هغه مړه تبه ته الله وویسته نو یقین په خدای وکړه چې وجل خدای کوي جمدي کول خدای کوي بل څوک دا کار نشي کولی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ د مسلمانانو یو بہترین جرنیل پیغمبر علیہ السلام وتا سیف الله وی د الله تورا او د ټول عمر په جهادونو کې تیر شوی دی او په بدن کې یو سپق ځای روغ نه دی پاتې شوی چې په هغې به د تورې د نیزې د غشي ګزار نی شوی ټول بدن ځای په ځای زخمی خو په یو میدان کې هم مړ شوی نه دی شهید شوی نه دی آخر وخت کې په خپل کور کې بیمار پروتو وفات ته چې وخت نږدې شو نو ډېر افسوس یې وکړو او کور والا ته وی فلانی عظیم الشان جنگ کې په جهاد کې شریک شوی ما یو اندام میں د نیزے د غشی د توری د گزار نه بچ شوی نه دی خو ډیر افسوس چې په خپل بستره لکه د خر اوړم روړم او اوس په خپل کټ کې مړ کېږم په یو میدان کې مړ نه شوم الله دې بزدلانو ته آرام ورنکي زما نصیحت ورته ورسوي چې بزدله د مرګ نه یریږم میدان جهاد ته ځه په میدان جهاد کې چې د مقرره نه وي مړ به نه شي خالد ابن ولید ځان ته خدا الفاظ وې ځان ته ویلی شي خو ګورې ما ته اجازت نشته چې موږ داسې ووایو صحابي دی رضی الله تعالی عنہ ډېر ادب سره احترام سره به نوم اخلي خو د هغه الفاظ نقل کولو کې بزدلانو ته د بیدارۍ یو خبره ده چې هغه په خپل مرګ افسوس کوي چې میدان جهاد کې مړ نه شوم په کور کې په خپل کټ پوزي مړ کېږم نو دې آیاتونو کې د الله په حکم باندې جهاد ته مخکې کېدلو دپاره یو ترغیب الله پاک ورکړی دی چې جهاد ته ځي نو مړ کېږي نه چې مقرر نه وي او جهاد ته نه تلل دا نجات مه ګڼه الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم آیاتا کتل ندی الى الذين خلقتا خرجوا چې وتلی دي من دیارهم د خپل کورونو نه
وهم الوف او دوی په زرګونو باندې وو، تقریبا 10,000 کسانو. مختلف اقوال پکې راغلي دي، 30,000 هم راغلي دي، 40,000 هم راغلي دي، 4,000 هم راغلي دي، 10,000 هم راغلي دي، خو راجح قول دار چې دا 10,000 کسانو. فقال لهم الله، پس دوی ته الله پاک او فرمایل موتو مړه شئ. ثم احیاهم، بیا الله پاک جمدی کړ دی لرا. د پیغمبر په دعا باندې دوی جمدی شو. دا مخک مرگ دا بے نیٹے مرگو، او دا بطور سزا بطور تنبیه مړکړل، او دا پیغمبر په دعای بیا جمدی کړل. خپل عمر چې ولا الله کوم مقرر کړو اق عمر ته او رسول نبی امر شو. ان الله بیشک الله پاک لذو فضل علی الناس، خاوند ډیر لوی فضل په خلکو باندې، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر خلق شکریہ نہ ادا کی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، او جنگی گے پلار دا اللہ کے جہاد کے دا اللہ پلار کے. وَعْلَمُوا پوشے ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ پاک اوریدن کے ہم دے، علیم خبردار ہم دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سوک دے اغا کس یقرض اللہ کہ اللہ پاک لقرض ورکی، قرضا حسنا نیک قرض، فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، پس اللہ زیاد کی دلرا دا مال دد چھ دا اللہ پنمی ورکڑے، اضعافا کثیرا پر دیر چندنو باندے، سو چند والا اللہ دا مال زیاد کی. واللہ یقبض ویبسط، اللہ پاک تنگی رزق دا چا، ویبسط او فراخ کی رزق دا چا، چی دا چا اللہ کو خشی. وإلیہ ترجعون، او دے اللہ پاک طرف تا ترجعون، تاسو با واپس کولی شئی. یقرض اللہ قرضا حسنا، دا قرض نہ مراد نیک عمل کولی، دا اللہ پلار کے خرچ کولی، دیتا قرض مجازن وی لکی گی. حقیقت دا دے کہ دا ہر یو چیز مالک اللہ دے. نو اللہ قرض داری کی گی نا، او دے کہ دا مجاز دے. دا قرض عوض خامخا ورکیگی، نو ستاسو دا اللہ پا نم بانے خرچ کول دا دے عوض و ثواب با خامخا ملاویگی. او اللہ با دا زیادی، فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، اللہ بدا مال دا صدقے زیادی پا دنیا کے ہم او پا ثوابون دا آخرت کے ہم. یو حدیث مبارک کے راضی، یو دانا قد دا قجوری چی دا اللہ پا لار کے خرج کریشی، اللہ دمر زیادی چی دا احد دا غرن غٹشی. یو دانا قجورا دا احد دا غرن غٹشی. دا قرض ورکولو دا مطلب ہم دے اللہ لا قرض ورکول، چی دا اللہ بندیانو لے ورکی، دا اللہ بندیانو تا قرض ورکی، دا اللہ دا بندیانو حاجت پورا کی. یو حدیث مبارک کے دا قرض ورکولو فضیلت راغلے دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتا الا کان کصدقته مرتین. یو مسلمان چی بل مسلمان لقرض ورکی، دا قرض ورکول دا اللہ پلار کے دا دے مال دوزل صدقہ ورکولو برابر بوی. دا اللہ پلار کے چی خرچ کے
نو د هغې دوچن ثواب به تاله درکړي خو چې ته یو مسلمان له قرض ورکړي. نو د قرض ورکولو فضیلتونه په قرآن او په حدیث کې ډېر راغلي دي. یو سړي لرې قرض پیسې ورکړلې 1,000 روپۍ لرې قرض ورکړي چې دا واخله. نیټه دې یو میاشت کېښودله، میاشت تېره شوله او درې نه کړلې، وی لږ راته وګوره. نو دې نه پس هره ورځ چې یو ورځ تېره شي لکه چې تا 1,000 روپۍ خیرات وکړه، چې بله تېره شي بل 1,000 روپۍ دې خیرات وکړه، نو یو ورځ چې دا څومره مال دې قرض ورکړی دی د دغه ورځ صدقې ثواب درته میلاویږي. خو چې دا چاله دې قرض ورکړ او دغه بنده سره د قرض خلاصولو وس وشو او دې یې نه ورکوي، نو دا ظالم دی، ګناهګار دی، د نورو مسلمانانو ته لار بند کړله. یو سړي چې قرض دې وله ورکړ او دې دا قرض نه خلاصوي، نو که سبا دې بنده له بل سړی راشي چې ما له لږ قرض یا فلاني له مې ورکړی هغه کمې راکړې او تا له مې پرون درکړی ادې کمې راکړې، نو بیا د مسلمان زړه کلک شي او مخکې چا له قرض نه ورکوي. نو مثل الغني ظلم، ټال مټول کول د مالدار دا ظلم دی. نو مسلمان له ښکلې اخلاق دی خدای ورکي، مسلمانانو ښکلې اخلاقو. پخوا چې به چا له قرض ورکه او څنګه به وشوې فوراً به یې وله واپس ورکړلې، وینا ته به ضرورت نو. او اوس که چا له قرض ورکه نو یو ورسره کاڼ م ورکه چې کاڼ په دې ورکه که مې د نه په دې خولې وغوسه چې په دې خولې مې بیا ووهې په دې کاڼي باندې. د مسلمان حال دی حد ته راورسېده چې د قرض ورکول مني شو. اوس څوک چا له قرض نه ورکوي، سړی به د لوږې مري خو چې چا نه قرض وغواړي نشته را سره. نو دا نشته ولې وایي؟ د مسلمانانو د بد حال مالداره خلک د قرض ورکولو نه منې کړل، بیا وصولیږي نه، بیا ته جنگ جوړ شي، دشمني ته جوړه شي. قرض حسن دې ته وایي چې بیا به یاداش به نه کې، زباتنه به نه کې، شرمول به نه کې. چې د چا سره نیټه خیره چې یو میاشت پس دا پیسې در کوم خو میاشت پس به راکړي، د دې میاشت نه مخکې بیا بار وینا مه که چې دا پلانې خوار غریب و دله ما قرض ورکړو، کار مې وله روان که نه هغه تا نه په پرده کې غوستې دي، حیادار سړی دی، شرمېږي او ته بار شرمې. او په لاره کې په کوڅه کې په بازار کې په اواز یا فلانیه قرض دې وړی به کله راوړئ، هغه غریب شرمېږي. نو دواړو طرفو ته د شریعت حکمونه دي، آداب دي چې دا کم مالدار سړی دی د چا له قرض ورکړی دی دې دې هم شرمول نه کوي چې حجره جومات لاره کوڅه بازار کې چغې وي فلانیه زما قرضدار دا کار مه کوه. او دا کم غریب چې قرض اخیستی دی او ده سره پیسې وشوې نو دی دې ټال مټول نه کوي. وی دې آیات اورېدو نه پس خلق درې ډلې شو. یو ډله بدنصیبه خلق چې دی واورېدل چې من الذي یقرض الله قرضا حسنا، څوک به الله له قرض ورکي. نو بعضې بدبخته خلک رالل وی خدای غریب شو، موږ مالدار یو، نو خدای زموږ نه قرض غواړي، خدای غریب دی. الله وی ومېرېدل چې دا تا ووی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. لقد سمع الله په تحقیق سره الله اورېدلی دی قول الذين قول د هغې خلکو قالوا چې وایي ان الله فقير، بېشک الله فقیر دی، ونحن اغنیاء او موږ مالدار یو. سنکتب ما قالوا، زرد چې اوبلیکو موږ ما قالو چې دوی کومه خبره کړې ده. یو ډله بدبخته ووی الله فقیر دی موږ نه قرض غواړي. دویمه ډله داسې وه چې هغوی آیات واورېده نو د الله د حکم خلاف شومتوب او بخیلي نورم زیاته شوله او د الله په نوم هیڅ شی هم نه ورکوي، نورم حریصان سپیره بدبخته. او درېیمه ډله د خالصو مسلمانانو وه چې هغوی دا واورېدل نو د الله په نوم باندې ډېره ورکړه شروع کړله. ابو الدحداح رضی الله تعالی عنه
یو صحابی دی پیغمبر علیہ السلام تراغی او پیغمبر علیہ السلام تا عرض کئی دا اللہ رسول مور پلار میں لتا قربان اللہ منگنا قرض غواری حال دار چا اللہ خو بے پروا دے چاہتا محتاج نہ دے وی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چا او اللہ قرض غواری دا دے پا ذریعہ با جنت تا دے داخل کی وی ابو الدحداح چا دا ووری دل وی پیغمبر علیہ السلام تا چا لاس مبارک را مخ کے کا وی پیغمبر علیہ السلام لاس مبارک ور مخ کے کا ابو الدحداح و توی زما دا قجر دو باغون دی دا دین علاوہ نور ملکیت میں نشترے دا دوار باغون اللہ لا قرض ورکوم وی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل یو خپل ځان ته پرېږده خپل اهل و عیال ته خپل ضرورت به پې پوره کی او دا یو د الله په نوم باندې وقف کا نو ابو الدحداح وی گواه اوسه چې په دې دواړو باغونو کې کم بهترین باغ دی په هغې کې 600 د قجورې ونې دي ما د الله په نوم باندې وقف که خرچ مې کړ وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل اللہ دے دا دے پا بدل کے دا جنت باغون در کی وی ابو الدحداح کور تلالو خپلی بی بی تے خبر ورک وی اغم دیر بہترین بی بی وا پا دے سودا دیر خوشحال شلا او دا بچو پا جولے کے چکم میوے وی پا دغی باغ کے دا دوی کورمو دا بچو پا جولے کے میوے وی دا بچو پا خلے کے وی فوراً دا غرزو دا خو منگ دا اللہ پا نمور کردے او دا اغه زینا دویم باغ ته ورواوړېدل چې کم پیغمبر علیہ السلام او ته ځان ته پرېږده نه هغې باغ ته ورواوړېدل او د ماشومانو د خولې او د جولې نه میوې پرېښودلې لرې کړې بس دا د الله شو وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل کم من عذق رداح ودار فیاح لأبي الدحداح دا قجرو نا ڈکی بیشمیر اگدی اگدی ونی او فراخ محلات سمر دا ابو الدحداح دا پارا تیار دی پا جنت کے وی دے اللہ لدا باغ قرض ورک او دا دے پا بدل با اللہ سونا ورکی دیر زیاد کہ پا دنیا کی یو بندہ چالا قرض ورکی خود زیادت شرط پکی نوی نو بیا دا غریب سڑے چا کل دا قرض خلاصی او دے دا زانس زیادت اکی نو دا پسندیدہ عمل لے او که شرط لگولو چا دا لسو پدے با یولس راکے نو دا سود دے که شرطو لگے چا 100 روپے در کم خو لس دا پاسا براکے نو دا سود دے او که دا شرط نو لگولے او یو سړی له 100 روپیا قرض ورکړي چې هغه ته واپس کولې لګي په زیاتی درکړي نو دا سود نه دی ان خياركم احسنكم قضاء پیغمبر علیہ السلام فرمائی تاسو کې بہترین بند هغه دی چې خپل قرض په ښه طریقه باندې ادا کی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دے چھ قرض باور کی اللہ لقرضا حسنا کل قرض فيضاعفه له اضعافا كثيرا پس اللہ بے والا زیاد کی پدیر زیاد والی سرا 100 چند بے والا زیاد کی کم از کم یو پلس خو زیادت دے من جاء بالحسنت فله 10 امثالها یو نیکی کدے اکرنا اللہ بے یو پلس زیاد کی کہ اخلاص پک زیاد ہو یو پسل بے دل زیاد کی کہ نورم پک زیاد ہو یو پا اوسو بے دل زیاد کی او کتا کہ اخلاص بے اندازے دی نو دا اللہ ورکل بے اندازے دا بغیر حساب بے دل زیاد کی واللہ یقبض و یبسط اللہ پاک تنگی رزق و یبسط او فراخ کی رزق
و الیہ ترجعون او دی اللہ پاک تب تاسو واپس کولی شئی الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ دا موسیٰ علیہ السلام نا رسدو بنی اسرائیل دیبا نافرمانی شروع کړله چې نافرمانی شروع کړله د تورات حکمونه نه منل نو خدای پاک په یو کافر بادشاہ جالوت مسلط کا او د جالوت په مشرۍ کې عمالقه یو قوم دی د بنی اسرائیل دشمن هغوی یې پې غالب کړل د بنی اسرائیلو په ډېرو ښارونو باندې قبضه وکړله او په سوونو په زرګونو بچي وله ونیول غلامان یې کړل ښځې وله وینځې کړې تورات یې ترې ضبط که او د دوی ډیره زیاته بې عزتي وکړله د بنی اسرائیلو چې کوم هوښیار خلکو سردارانو نو هغوی دا خیال وکړو چې د دې ذلت او رسوایۍ نه وتلو دپاره لار کتل پکار دی نو هغوی خپل پیغمبر ته راغلل د هغې زمانې پیغمبر اشمویل یا شمویل علیه السلام هغه لراله او درخواست یې ورته پیش کو وی موږ دپاره یو بادشاه مقرر کا چې د هغه په مشرۍ کې د عمالقه قوم سره وجنګېږو جهاد وکړو نو پیغمبر دوی ته وویل وی تاسو نه دا توقع کیدی شي چې په تاسو جهاد فرض شي نو بیا به تاسو جنگ ته غاړه کېنئ جهاد به ونه کې دوی ورته ولې به جهاد نه کوو حال دا دی چې موږ د وطن نه شړلي یو موږ جلا وطن یو زموږ بچي یې وینځې غلامان جوړ کړي دي نو دا دومره انتهایی ظلمونه چې په موږ شوي دي موږ به بیا هم جهاد نه کوو یعنی خامخا به جهاد کوو نو په دې طریقه پیغمبر د قوم نه کلکه وعده واغشته چې دوی به جهاد کوي نو چې کله جهاد فرض شو نو لږو کسانو نه علاوه اکثریت جهاد نه بیا انکار وکړو بزدلي ښکاره کړله وی دا ځکه چې دا ظالمان او ګناهګار او دا ظلم اصل جرړه پیغمبرانو باندې اعتراض کول د پیغمبرانو په خبرو کې چون چرا کول او په دوی باندې بې ځایه سوالونه کول دې قوم بار بار وینا کوله نو پیغمبر د دوی دپاره د الله نه سوال وکړه چې بادشاه وله مقرر کړي نو د پیغمبر په دعا الله حکم وکړ شمویل علیہ السلام سوال وکړ الله قبول کړ او بادشاه مقرر شو طالوت وی دا څنګه بادشاه دی راله مقرر کړ اول غواړي د پیغمبر نه سوال کوي چې کله یې وله مقرر کوي دا دی راله څنګه بادشاه مقرر کړ دا خو خوار دی غریب دی د ده حق نشته چې په موږ حکومت وکړي فقیر او مسکین سړی دی راله راوسته دی راته بادشاه کې او موږ د ده نه زیات مستحق یو د بادشاهۍ ځکه موږ شاهي خاندان والی د سره مال نشته دولت و سره نشته د ده روب دا بم نه وي نو پیغمبر د دوی د اعتراض په جواب کې ویل چې ستاسو دا خبرې عبث دي طالوت په تاسو باندې د حکومت دپاره الله منتخب کړی دی او د الله په انتخاب کې بیا سوال نه پیدا کېږي
چې دا ولې. دویمه وجه د اهلیت دا ده چې دله الله علم ورکړی دی. د بادشاهۍ او د حکومت دپاره علم ضروری دی او دله الله علم ورکړی دی، تجربه لري. او دویم با رعب بدن ولا الله ورکړی دی. بادشاہ داسې پکار دی چې دشمن ته مخامخ شي چې په هغه رعب راشي. نو علم او قوت جسمانی او بدنی پکشتا، نو دې د حکومت دپاره اهل دی. حکومت کولو دپاره دو صفتونه ضروری دي، عقل او علم. په دې باندې حکومتی نظام چلولو دپاره سوچ فکر بکئی، منصوبه بندی بکئی، او جسمانی او بدنی قوت باندې عملی طور باندې بده دا کارونه سر ته رسي. او بل الله انتخاب دی چې الله دې منتخب کړی دی. نو دغه دوه وجې خو ښکاره دي، او دا درېیمه پټه وجه د الله انتخاب دی. کم پیغمبر دعا وکړله؟ نو په دې کې مختلف نمونه راغلي دي. یو یوشع ابن نون ابن افرایم ابن یوسف ابن یعقوب. یوشع ابن نون ابن افرایم ابن یوسف ابن یعقوب. او بعض وی لاوا ابن یعقوب، دا اولادنا شمعون ابن صفیو. خو اکثر مفسرین وی دا اشمویل یا شمویل علیہ السلام، او دا قول راجح دی. بنی اسرائیلو کے نظام دا بادشاہانو دا با دا پیغمبرانو تابعو. نو پیغمبر ته به وی هغه به ولا بادشاہ مقرر کړ، د پیغمبرانو خبره به منله. نو د جنگ جهاد نظام با بادشاہانو سے پسالارانو چلو، او پیغمبرانو به ورته هدایات ورکول. نو په دې بادشاہانو د پاسه د بنی اسرائیل پیغمبران حاکمانو. اوس چې کله طالوت بادشاہ مقرر شو، دوی په اعتراض ولې وکړو؟ وی دا اعتراض یې ځکه کړو چې په یهودو کې دوه مشهور خاندانونه را روانو، یو لاوا ابن یعقوب خاندانو، او دویم د یهودا ابن یعقوب خاندانو. نو د لاوا ابن یعقوب خاندان نبوت حسابېده. لاوا ابن یعقوب دې کې به پیغمبران راتلل، او یهودا ابن یعقوب خاندان دا د حکومت خاندان حسابېده. او طالوت د دې دواړو خاندانونو نه نو، بلکې دې د بنیامین ابن یعقوب د خاندان نو. نو دوی ځکه انکار وکړ. او بله وجه د انکار دا وه چې د ډېر پخوا داسې په خلکو کې دا ذهنیت او خیال را روان دی چې د دنیایي ترقو دپاره مالدار، سرمایهدار، جاگیردار دا مناسب دی. خان خوی خلق د خانانو پسې روان دي، وی د دنیا کارونو دپاره خانان ښه دي. نو د دویم دغه خیالو چې د دې منصب دپاره، د دې عهدې دپاره، اهلیت او لیاقت دپاره چې کومه سرمایه پکار ده، هغه دې خوار غریب سره نشته دی. طالوت غریب دی، فقیر انسان دی. نو دې دا به څنګه بادشاوي؟ دی خو غریب دی. خو الله پاک ورته وښوله چې دې غریب کې صفتونه شته، علم پکې دی، قوت پکې دی، او بارعب جسم دی، او د الله انتخاب دی. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل
آیا تا کتلی ندی علم ترى آیا تا کتلی ندی الى الملئ من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل یو ډلتا دا ډله خو د پیغمبر علیه السلام نه ډیر مخکې تیر شوي د پیغمبر علیه السلام ته څنګه کتلی دي لیدلی خو یې نه دي هغه وخت که پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف نه وروړی نو علم ترى په معنا د علم تعلم تا ته علم نشته یعنی دا خبره خو ډیره مشهوره تا ته معلومه ده علم تعلم آیا تا ته معلومه نه ده الى الملئ من بني اسرائيل اغه ډله د بني اسرائیلو من بعد موسی چې د موسی علیه السلام نه رستو تیر شوي دي اذ قالوا لنبي لهم کم وقت چې دوی خپل پیغمبر ته ویل ابعث لنا ملکا مقرر که زمونږ د پاره یو بادشاه نقاتل فی سبیل الله چې موږ جهاد وکړو د هغه په مشرۍ کې فی سبیل الله د الله په لار کې قال هل عصیتم پیغمبر ورته فرمایل تاسو نه امید کی دی شي ان کتب علیکم القتال که په تاسو باندې جهاد فرض شي الله تقاتلون تاسو به جهاد اونکئ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله قالوا بني اسرائيل ويل وما لنا من بان سشويري الله نقاتل چمن بجهاد نکو في سبيل الله دا الله پلار کې وقد اخرجنا من ديارنا پتحقیق سره من استلی شویو د خپل کورونو نه و ابنائنا او د خپل زامنو نه د کورونو نه شړلی شویو زامن را نه نیولی شوی دي فلما كتب عليهم القتال هر کله چې په دوی باندې جهاد فرض شو تولوا نو دوی مخ واړو وګرځېدل الا قليلا منهم مگر لږ غوندې جهاد ته تیارو والله علیم بالظالمین الله خبردار دی په ظالمانو باندې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين